سلامونه ملګرو، امداد خان یم. د کراچۍ کې چې کم ظلم شوی دی د پښتنو سره، کم 14 کسان چې شهیدان شوي دي او لسو نه سیوا زخمیان دي، د هغوی خبره به کوم. خو دې نه مخکې یو دوه درې واقعې نورې چې کومې شوي دي په دې نږدې ورځو کې، او په هغې باندې زموږ د پاکستان د میډیا، د پاکستان نه بلکې د پنجاب د میډیا کوم ریسپانس یو، یا د وزیر اعظم یا د وزیرانو کوم ریسپانس و، او په دې واقعې باندې چې کوم د هغوی ریسپانس دی، په دې به لږ شان خبره کوم. څو ورځې مخکې پر امیر خان کې یو مندر ته خلکو نقصان ورسو. هغې خبره چې په سوشل میډیا راله، بیا په نیشنل میډیا راله، نو وزیر اعظم صاحب چې دی نو په هغه ورځ باندې کسباله نوټس واغستو. هغه کم کسانو چې دا دغه کړی مندر ته نقصان رسولی، هغوی ګرفتار کړل او مندر واپس د هغې شته حالت نه ښه جوړ کړو. په بله ورځ باندې لاهور کې د رنجیت سنګ مجسمه چې کومه ده هغه چا ماته کړه، هغه کس هم ونیول شو. هغې کې وزیر اعظم صاحب ته خبر ورسېد، هغه نوټس واغستو، کس گرفتار شو. په لاهور کې مینار پاکستان کې په 14 اګست په ورځ باندې د یوې جنۍ سره بدتمیزي وشوه، د هغې کپړې څیرې شوې. نو هغه کسان هم 150 کسان پکې نیول شوي دي او نور هم نیسي. یو یې پکې د 71 د 71 کالو بوډا هم نیولی، ځکه چې زور پې ډېر زیات دی، نو هغوی دې ته نه ګوري چې څوک دي او څوک نه دي، خو بس نیسي. نو د 71 کالو بوډا یې نیولی، خو بیا وروستو خیر رازاد شو، ځکه چې بوډا په پارک کې څه کوي. خو هم په دغه ورځ باندې په 14 اګست ماشومانو په ګاډي کې یو زنانه وې، هغوی ته بم ارتاو شو او 14 کسان پکې شهیدان شو. فرق صرف دا په دې درې واړو کې چې دا پښتانه وو، نو نه د وزیر اعظم خبرو، نه زموږ خپل وزیران چې کوم دي، کوم چې خلک اکثر وایي چې اوس خو حکومت د پښتنو دی. نو لعنت چې په داسې پښتنو باندې چې نن 8مه ورځ ده او یو پښتن، تاسو چې ورته کوم پښتن وایي، یو پښتن هم نه دی خبر چې څه شوي دي، او که خبر وي نو ځان یې بالکل غلی کړی دی، بالکل داسې دی چې کاڼه دي او چاړاګان دي. نو داسې پښتانه چې نو د دې نه نیش ښه دي، دا چې نه وی نو ډېره ښه به وه. او بل د نیشنل میډیا، ساري زموږ د پنجاب میډیا، د پنجاب د میډیا چې کوم منافقت دی چې د 8 ورځو نه هغه صرف د یوې جینۍ د کیس قصې کوي چې دومره ونیول شو، دومره پرېښودلی شو، دا چلو شو، هغه وشو. دوی یو ورځ دا تپوس نه دی کړی د سیند پولیس نه چې تاسو څه وکړو، 14 کسان وژل شوي دي، په هغه کیس کې څه وشو، دا څه قصه وه، دا ټیرریسټ اټیک و که دا خپل ذاتي څه دښمني وه، ولې دا چلو شو، دا تپوس نه دی کړی. او نه پولیس دومره ښه سړي دي چې هغوی د دې کیس پراپر انویسټیګیشن وکړي، تر اوسه هېڅ هم نه دي شوي. لا ګورنر صاحب راغلی و دغه ته تعزیت له، نو هغه چې هم راتلو نو ولې پولیس راولېږل او په هغو خلکو پسې لوړې راوغستې، خلک یې صحیح کول چې تاسو داسې کښېنئ هغسې کښېنئ. هغه هم ځپلي خلک دی، هغوی نه 14 کسان مړه دي او دلته پسې ته راځئ لوړې دي پسې راغستی چې ګورنر صاحب ستاسو تعزیت له راځي، دعا له راځي، نو تاسو سیده شئ په قطار کې ورته کښېنئ. دا خو د دوی انسانیت دی. د هغوی نه به څه ګیله کوو، زموږ وزیر اعلی تر دې وخته نه خبر، زموږ وفاقي وزیران کوم پښتانه چې دي هغوی تر دې وخته نه خبر. د دې نه دا خو لا پرېږده، زموږ کوم سوشل اکټیویسټ چې دي، کوم چې ځان ته پښتانه وایي، کوم چې قام پرسته دي، که شاعران دي که نور دي، د فیسبوکي دانشوران، دوی هم نه دي خبر، او که خبر دي بیخي داسې غلي دي چې لکه دا ظلم شوی نه دی. د 4-5 ورځو پورې خو بیخي د دې واقعې چاته پته هم نه وه، نه دا څه په هایلایټ شوي وه. کله چې احتجاج شروع شو دلته زموږ په سوات په سطحه، په لوکل سطحه باندې احتجاج شروع شو، لوکل میډیا دې خبرې لږ دغه ورکړو، توجه ورکړه. د هغې نه وروسته بیا خلک خبر شو، او بیا لږ ډېر په سوشل میډیا باندې یو ټرند شان وچلېد چې هغې کې هم ډېر زیاتره د عامو خلکو برخه اخیستې ده. زموږ کوم مشهور خلک چې دي، کوم ته چې موږ سوشل اکټیویسټ وایو یا فیسبوکي دانشوران، هغوی تر اوسه غلي دي، ځکه چې ما د یو هم داسې دغه نه دی لیدلی چې هغه څه ویډیو کړي یا څه خاص پوسټ یې کړی. نو دغه منافقت نه و په کار. خیر که هر څه یې هغو نه بغیر به موږ دا وکړو، دا زموږ یو کوشش دی چې دغې کسانو ته انصاف که په هر حال شي، که دې دپاره درنه کولی، که دې دپاره احتجاجونه کولی، که هر څه وي موږ به یې کوو، او دغې کورنۍ ته، دغه 14 شهیدانو ته به انصاف خامخا میلاویږي. ځکه چې دا د پښتنو سره اول ځل نه دی، دا بار بار کېږي او بار بار دقسې خبره پاتې شي.
او خلک 2-3 ورځې غم وکړي او د هغې نه پس بیا خبره هیره کړي نو هغه بیا پولیس هم لیوني نه دي چې هغه تاله انویسټیګیشن کوي او تاله قاتل نیسي خو دې په انشاءالله دا خبره موږ غلي کېدو نه ورکو تر څو چې قاتل نه وي نیوی شوی د هغې پورې که په سوشل میډیا باندې وي که په عام په ګراوند باندې وي که احتجاج یې که درنه وي هر څه به کوو او دغه قاتلان چې تر څو نه وي ګرفتار شي د هغې دپاره موږ خپل دا کوشش جاري ساتو دا کیس موږ غلي کېدو له په یو حال نه ورکو ډېره مننه